مرګرو کنن دا سوچ کو چې زموږ د کائنات څومره غټ دی نو راځي چې لږ ګورو چې زموږ د کائنات اصلي اندازه څومره غټ دی چې کوم هر څه ساينسدانانو دریافت کړي دي صرف د هغې ذکر وکړو ولې چې زموږ د کائنات دومره غټ دی چې د دې باره کې یو انسان سوچ هم نشي کولی راځي چې د خپلې ځمکې نه سټارټ واخلو زموږ د ځمکه څومره غټه ده دا خو به هر یو انسان ته پته وي خو زموږ هم د دغې ځمکې په شانتې په اربو خربو نورې ځمکې هم شته هغه هم درته ښیم خو راځئ چې لږ د دې نه سټارټ واخلو چې زموږ د ځمکه دومره غټه ده چې د دې باره کې تاسو کتلي به وي چې انسان په شپو سفرونه کوي یعنې د یو ملک نه چې کله بل ملک ته ځي نو څومره سفر وي د جاز سپیډ ته وګورئ او بیا هغه ځای ته رسېدو ټایم ته وګورئ چې په څومره ټایم کې انسان رسي هغې نه بعد زموږ د دې ځمکې په شانتې زموږ په دې خپل سولر سسټم کې نورې سیارې هم دي نو راځئ چې د هغې سیارو هم لږ جانبین وکړو اول نمبر کې که تاسو وګورئ جوپیټر ته جوپیټر دومره غټه سیاره ده چې د دې باره کې تاسو سوچ هم نشئ کولی دې ته د ځمکې محافظ هم وایي زموږ د دې ځمکې په شانتې غونډ 1421 ځمکې چې راجمع کوي نو هغه په دغې جوپیټر سیارې کې فټ راځي تاسو سوچ کوئ قسم په خدای چې 1421 ځمکې فټ راځي هغې نه بعد د لمر چې کوم دی زموږ په دغې کې 14 لکه ځمکې راځيږي تاسو سوچ کوئ او لږ غور و فکر وکړئ چې دا څومره غټ دی د لمر هغې نه بعد دا زموږ د دې ځمکې نه لرې څومره دی دا زموږ د ځمکې نه 15 کروڑ کیلومیټر لرې دی هغې نه بعد د دې نه چې کومه رڼا زموږ ځمکې ته رارسي هغه په 8 منټو کې رارسي یعنې دا دومره لرې دی چې دومره غټه رڼا رارسېدو کې 8 منټه لګي دا دومره لرې دی او دومره غټ دی اوس چې کله تاسو د دې سولر سسټم نه بهر وځئ اوس به موږ د دې خپل سولر سسټم نه بهر ته وځو اوس همدغه شان سولر سسټم چې دی زموږ په دې خپله ملټي وی ګلیکسۍ کې هغه هم په اربونو خربونو دي یعنې همدغه شان لمرونه او بیا څنګه چې زموږ د لمر سره ځمکې دي سیارې دي همدغه شان نور لمرونه هم په دې خپله ملټي وی ګلیکسۍ کې موجود دي او هغې لمرونو سره همدغه شان ځمکې هم دي او د هغوی تعداد په کروڑو باندې دی په اربو باندې دی او بیا تاسو که چېرته راوځئ زموږ د سولر سسټمونه نو بیا راځي دا یو ملټي وی ګلیکسي دې ته ملټي وی ګلیکسي وایي دا ملټي وی ګلیکسي دومره غټه ده چې د دې باره کې تاسو ګمان نشئ کولی یعنې رڼا چې په یو کال کې څومره سفر کوي هغې ته 1 لایټ ایر وایي نو دا ملټي وی ګلیکسي دومره غټه ده که چېرته یو دومره تیزه رڼا د دې د یو سر نه شروع شي او بل سره پورې چې هغه رڼا به رسي رڼا به 1 لاک کاله والي چې د دې ټوله ګلیکسي فاصله کور کړي الله اکبر یعنې تاسو سوچ نشئ کولی چې زموږ د کائنات څومره غټ دی 1 لاک لایټ ایر باندې زموږ د ملټي وی ګلیکسي خوره ده نو هغې نه بعد که تاسو د دې ملټي وی ګلیکسۍ نه بهر ته راوځئ نو بیا راځي هم د دغې ملټي وی ګلیکسۍ په شانتې نورې ګلیکسیانې الله اکبر هغه نورې ګلیکسیانې چې دي هغه 2-3 نه دي بلکې هغه هم ساینسدانان وایي چې ټریلیونز اف ګلیکسیانې موجود دي شته یعنې په کربو ګلیکسیانې نورې هم موجود دي څنګه چې زموږ د ملټي وی ګلیکسي وه هم د دغې ګلیکسۍ په شانتې ټریلیونز اف ګلیکسیانې نورې هم شته کربونو باندې ګلیکسیانې نورې هم شته او بیا په هغې ټولو ګلیکسیانو کې همدغه شان لمرونه هم شته او همدغه شان ځمکې هم شته او دا ګلیکسیانې چې دي دا وړې نه دي دا زموږ د دې خپلې ملټي وی ګلیکسۍ نه هم غټې دي د دې فاصله خو مې درته بیان کړه چې د دې غټوالی خو مې درته بیان کړو چې دا څومره غټه ده خو دا نورې ګلیکسیانې چې دي ساینسدانان د دې باره کې دا وایي چې دا ګلیکسیانې زموږ د دې ملټي وی ګلیکسیانو هم غټې دي بیا که تاسو د دې هر څه نه بهر راوځئ نو بیا راځي یونیورس دا یو بول راځي دا تاسو ته به ښکاري زموږ دا ټول کائنات چې دی دا همدغه یونیورس دی همدغه ګول شی دی هم په دغې ګول شي کې چې دی دا په کربو ګلیکسیانې دي او بیا هم په هغې ګلیکسیانو کې په اربو کربو د لمرونو تعداد دی بیا هغې لمرونو سره په کربونو ځمکې دي نور پلانټس دي ورسره نو دا هر څه چې راجمع کوي د دې نه دا یو بول جوړ شي دې ته وایي یونیورس دا یونیورس دی خو بیا دلته خبره ختمېږي نه خبره د دې ځای نه په مخکې ځي هم دا یونیورس چې دی ساینسدانان د دې باره کې دا وایي چې دا صرف یو یونیورس دی همدغه شان نور ملټیورس هم کېدی شي د دې یونیورس په شانتې نورې ګولې هم کېدی شي الله اکبر چې دا څومره غټ کائنات دی چې دا یونیورس زموږ دا یوه ګوله د دې ګولې په شانتې نورې ګولې هم دي او تاسو ته ما وښودل چې په دې یو ګوله کې څومره هر څه راجمع دي خو ساینسدانان وایي چې داسې نورې ملټیورس هم کېدی شي په هغې ملټیورسو کې نور دومره هر څه هم کېدی شي کېدی شي چې په هغې ملټیورسو کې هر څه مختلف وي ټایم مختلف وي هلته ټول نظام مختلف وي دا زموږ د ځمکې ساینسدانانو اندازې خو ساینسدانان دلته دا خبره کوي چې دا هر څه په خپله باندې جوړ دي الله اکبر ساینسدانان دلته دا وایي چې دا هر څه په خپله باندې جوړ دي نو تاسو سوچ لږ وکئ چې په خپله باندې یو شی ورانېږي خو جوړېږي نه نو دا ساینسدانان څنګه دا وایي چې دا هر څه په خپله باندې جوړ دي خو بس الله تعالی دوی ته هدایت وکړي دا ویډیو خامخا مخکې شیر کړئ او دا ریسرچ غونډو پوښتنو ته ور ورسوئ د نورو معلوماتو لپاره زموږ د آی ډي فالو کړئ والسلام